ساتوی پسرو وینو دا د شهیدان کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لوی او بخونکي سختن طلا په سپیشل نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1404 هجري شمسي کال د عقرب یا د لړم 4 نیټه ده. درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته، خو په اثر کې هم یو څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان والي بادپاخ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسونو ستونزې له نږدې واورېدې. د لغمان والي قاري اختیار معاذ د بادپاخ ولسوالۍ د ولسونو له استازو سره په یاد ولسوالۍ کې د ولسوال په حضور کې ناسته وکړه او د هغوی ستونزې له نږدې واورېدې. یاده غونډه چې د بادپاخ ولسوالۍ په جومات کې جوړه شوې وه، د لغمان والي ترڅنګ د بادپاخ ولسوالۍ ولسوال قاري سردار ولي ابوبکر، د بیلابېلو سیمو مشرانو او دیني علماو هم ګډون درلوده. د غونډې په پیل کې د بادپاخ ولسوالۍ مرستیال مولوي عبدالرزاق حنفي د لغمان والي څخه مننه وکړه چې د لرو پرتو سیمو د خلکو ستونزې له نږدې اوري او د هغوی د حل لپاره هڅې کوي. ورپسې د بادپاخ د ولسونو په استازیتوب ملک محمد جان ګل خبرې وکړې او ویل چې د بادپاخ ولسونو لکه څنګه چې د اشغال پر مهال نه هېرېدونکې قرباني ورکړي، همداسې اوس هم د اسلامي نظام په ساتنه کې قرباني ته چمتو دي. نوموړي د ولسوالۍ یو شمېر ستونزې هم یاد کړې چې پکې د عمومي سړک اساسي رغونه، د کلینیکونو جوړول، د اوبو د شبکو او چک ډیمونو جوړول او د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ د ودانیو نشتوالی شامل و او د لا ډیرو پاملرنو غوښتنه یې وکړه. په همدې مهال د علماو شورا استازي د ولسونو او نظام ترمنځ د یووالي او همکارۍ پر اړتیا خبرې وکړې او زیاته کړه چې په دې ولسوالۍ کې ټول خلک مجاهدین دي او د اسلامي نظام ملاتړ ته ولاړ دي. په پای کې د لغمان والي قاري بختیار معاذ د ولسونو له خبرو وروسته وویل دا نظام د ولسونو په قربانیو رامنځته شوی او همدا ولسونه یې ملاتړ دي. موږ هڅه کوو چې د بادپاخ ولسوالۍ د خلکو ستونزې که د سړک، کلینیک، چک ډیم او د اوبو شبکو په برخه کې وي له اړوندو ولایتي رئیسانو او مرکزي مسؤلینو سره شریکې کړو تر څو د حل لپاره لازم اقدامات وشي. ښاغلي معاذ زیاته کړه امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ولسونو د خدمت لپاره ځانګړې لارښوونې کړي او ټول مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې له ولسونو سره ښه سلوک وکړي. د یادونې ده چې د لغمان والي د بادپاخ ولسوالۍ د بیلابېلو سیمو د شهیدانو کورنیو ترڅنګ یو شمېر نورو برخو کې هم نغدي مرسته وکړه. د لغمان والي د جامع مفتاح العلوم دیني مدرسې څخه لیدنه وکړه. نور حال د عبدالوارث مخلص په راپور کې. د لغمان والي قاري بختیار معاذ د جامع مفتاح العلوم دیني مدرسې څخه لیدنه وکړه او د یادې مدرسې د موجوده ستونزو ارزونه یې له نږدې وکړه. د مدرسې محتمم د لغمان والي له دې سفر څخه مننه وکړه او ویل دا مدرسه تر 600 پورې زده کوونکي لري چې له دې ډلې څخه 250 تنه یې د لیلي زده کوونکي دي. نوموړي زیاته کړه چې مدرسه له یو شمېر ستونزو سره مخ ده. لغمان والي الحاج قاري بختیار معاذ د مدرسې له استادانو او محتمم څخه مننه وکړه چې د دیني زده کړو په برخه کې له اخلاص څخه ډکه هڅه کوي او د وطن ماشومان په ښه فکر روزي. ښاغلي معاذ د ستونزو تر اورېدو وروسته لازمې همکارۍ ډاډ ورکړ او له مدرسې سره یې نغدي مرسته هم وکړه. لغمان والي د بادپاخ ولسوالۍ د عمومي سړک مجاهدینو سره نغدي مرسته وکړه. د همدې خبر نور حال هدایت الله دانش راکوي. لغمان والي د بادپاخ ولسوالۍ د عمومي سړک مجاهدینو سره نغدي مرسته وکړه. د لغمان والي قاري بختیار معاذ د بادپاخ ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې د عمومي سړک په اوږدو کې میشتو مجاهدینو سره نغدي مرسته وکړه. لغمان والي مجاهدینو ته په خپله وینا کې وویل تاسو د اسلامي امارت عسکر یاست، باید خپلو دندو ته متوجه شئ، له ولسونو سره نیک چلند وکړئ او د اسلامي او ملي وجیبې له مخې د هیواد او ولس خدمت ته دوام ورکړئ. ستاسو هڅې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د هوساینې سبب کیږي. ورته مهال مجاهدینو لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې شپه ورځ به هر وخت د ولسونو خدمت ته چمتو وي او د اسلامي امارت د مشرتابه هر ډول حکم ته به لبیک وایي.
د یادونې وړ ده چې یادو مجاهدینو خپل یو شمېر ستونزې له والي سره شریکې کړې چې نوموړي یې د حل لپاره ژمنه وکړه. د لغمان امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي 4 تنه د نشه یي توکو د پیر پلور او قاچاق پر تور نیولي. د لغمان ولایت د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په مهترلام ښار او د ولایت د څو ولسوالیو په بېلابېلو سیمو کې 4 تنه د نشه یي توکو د پیر پلور او قاچاق پر تور نیولي دي. له نیول شویو کسانو څخه 4 ګرامه چرس، 9.5 ګرامه شیشه، 4 دانې د نشې زیکپ ګولۍ او 1 مل کلاشینکوف ټوپک ترلاسه شوي. نیول شوي کسانو د ترلاسه شویو توکو په اړه ابتدایي څېړنې روانې دي او تر بشپړ غور او ارزونې وروسته به دغه کسان او شواهد په رسمي ډول عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د امنیه قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي موږ د ولسونو سره ژمنه لرو چې د نشه یي توکو له خطرونو سره د مبارزې په برخه کې به خپل مسؤلیت په ټینګار او د قانون په چوکاټ کې جاري ساتو او د ټولنې د سلامتي لپاره به لازم اقدامات ترسره کړو. د الیشنګ ولسوال په هڅو د کرنج او دردوري سیمو ترمنځ د جلغوزي او د غر شخړه حل شوه. نور حال د زین الدین حقیار په راپور کې. د الیشنګ د ولسوال په نوښت او د سیمې د مشرانو په همکارۍ د کرنج او دردوري سیمو د لسګونو کلیو اوسیدونکو ترمنځ د جلغوزیو د غره ناغې پر سر راولاړه شوې شخړه له هر اړخیز څېړنې وروسته په سوله ییز ډول حل او فصل شوه. یاده شخړه څو ورځې وړاندې د دواړو سیمو د کلیوالو ترمنځ رامنځته شوې چې د دوام په صورت کې د تاوتریخوالي او خطر کچه لوړه شوې وه. د ستونزې د پراخېدو د مخنیوي په موخه د الیشنګ ولسوال قاري عبدالقاهر متوکل د سیمې له مخورو او اغیزمنو شخصیتونو سره یوځای د دواړو غاړو ترمنځ مفاهمه رامنځته کړه. د خبرو اترو او تفاهم له لارې شخړه حل شوه او د دواړو لورو ترمنځ پیدا شوې عقده او بدبیني په سوله، تفاهم او اسلامي ورورولۍ بدله شوه. د سیمې خلکو د الیشنګ ولسوال قاري عبدالقاهر متوکل له دې هڅو مننه وکړه او ویل چې نوموړي د ولسونو ارامتیا او سوکالۍ ته ارزښت ورکوي. د نوموړي پر وخت مداخله او رښتینه اخلاص د دې لامل شو چې یو جدي شخړه په سالمه توګه پای ته ورسیږي. او د الیشنګ ولسوالۍ مایل دره کې 32 کارګرو ته د کار په بدل کې نغدي پیسې ورکړل شوې. د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست په هڅو او د اوبو انرژۍ ریاست تر مستقیم نظارت لاندې د ای بی ام موسسې په مالي ملاتړ د الیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې د کار په بدل کې نغدي پیسې وویشل شوې. د دې پروژې له مخې 32 کارګرو ته د هغوی د کار په بدل کې میاشتنې 6400 افغانۍ ورکړل شوې. د نغدو پیسو د ویش په مراسمو کې د لغمان اقتصاد ریاست، د اوبو انرژۍ ریاست، د الیشنګ ولسوالۍ استازو او د تطبیقونکو موسسې ولایتي مسؤلینو ګډون کړی و. درنو قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.